هند او د پاکستان کرکټ لوبه روانه ده. زه غواړم چې انډیا ویسي ها صحیح مننه. سلام ملګرو، جوړ په خیر. زمانه ولاګ ته په خیر راغلی او تاسو پوهیږئ چې نن موږ چیرته راغلی یو ریسټورانټ ته. زموږ یو انډیوال په کانکور ازموینه کې بریالی شوی تلي معالجوي ته، نو هغه په دې خوشحالۍ کې موږ ته بلنه راکړې وه چې دا به زما شیریني شي ریسټورانټ ته یې رابللي وو زموږ ټول ملګري. نو آزاد خان را سره څنګ کېناستی. آزاد خان څه احساسات لرې؟ طبي معالجوي ته بریالی شوې او له خیره اوس به ستا د درس دوره شروع کېږي. احساسات خو الحمدلله او دا زما د مور او پلار غټ ارمان و چې دی ډاکټر شي او د دې ولس او د خپل پښتون قوم په خدمت وکړي. نوید صاحب ستړی مه شې، ته راته یو څه ووایه. ښه نو دا زموږ سره نوید صاحب دی او دلته چې کیمره فلیش لایټ آن شي نو دی به خپل خندا بیا کنټرول نه لري. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। او دی باندې مونږ خسنه وشته او بس د هر سړي راخته او اول په د اعظم خان نه ختم او بس دې روان دي ان شاء الله. زمونږ چې کوم آمدن و نو هغه زمونږ زمونږ چې کوم آمدن و سیلاب وړی دی، باغونه ماغونه یې وړي. Emotional damage. فیسبوک له ورکا ماشرین چې راغلی دی کامیاب کېږي خپل وطن ته خپلې خاورې ته عظمت وکړي. نو ماجد ستا ترجمان دی، ته په قبر کې بیا نکي مقیر ته څه وایي چې ماجد پسې ورشه ټاپه ووایه یو څه ووایه چې دریو کړی کې راوړه زما ګډه روم تیار شوی هغه ووایه سبا به انشاءالله تاسو زما مېلمانه یئ. پلاو به به وخورو. لري یو لږ یو څه خوندور شعر کا. د غونډو زموږ سره ډېر خاص خوالی و چې موږ سره او موږ خاص کر د سلام الله او د واجد یوسف زی موږ ډېر زیاته شکریه ادا کوو. आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा. نه موږ له عزت راکړو. مننه خیر اوسې. سلطان صاحب ډېره مننه. ما خو دې چې وکړه پاکستان کې زوالوجي وکړه او سره مې سرجیکل ډیپلوما وکړه او د هغې نه پس بیا ما دا یو هوپ لرو امید لرو چې زه لکه ایم ډي وکړم. ډېره مننه و. خبرې ته نه پرېږدي او صدیق جذبې ته هم سلام ویل چې زپېدلی ولس خدمت کول غواړم. نو دا زموږ ټول ملګري همداسې ناست یو خپل اډر ته منتظر یو. فرهاد خان اډر ورکړی. نو موږ اډر ورکړی د شینواري کړایي د ګډ د غوښې نه همدلته غوښه ورته وړه کېږي، همدې نه بعد بیا پخېږي. لږ انتظار به ورته وباسو. کومه غوښه چې وړه شوه هغه هم دلته کړای کېږي، شینواري کړایي. دلته زموږ لپاره د ګډ د غوښې یو سیخ خصوصي تیاریږي او وبه کوو چې کاکا څنګه سیخ پخوي. زموږ کړایي تیاریږي نو موږ به ورته چای وڅښو او کرکټ میچ هم روان دی. د هند او د پاکستان کرکټ لوبه روانه ده ریسټورانټ کې. نو موږ خپل آرډر ته هم منتظر یو. کرکټ هم انجوای کوو. کوم ټیم ملاتړ کوې؟ زه خو د هندوستان. نور ملګري د کوم ټیم ملاتړ کوي؟ هندوستان. او ته؟ ته هم د هند ملاتړ کوې؟ هند که پاکستان؟ زه د پاکستان. پاکستان. کنفرم جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے، کنفرم جنتی. سلام کاکا.
دا کرکټ روان دی د هند او پاکستان ته چا ملاتړ کوي زه غواړم چې انډیا ویسي ها صحیح مننه نو زموږ اډر تیار شي موږ به اوس ډوډۍ ته لاړ شو وبخورو زیات لازم نه نه لاس مې ولسی حوصله وکړئ دې وسه زرم نو کوي فرهاد کړای څنګه سټ موږ ډوډۍ وخوړه مستي مو وکړه ساعت مو تېر شو او اوس د کور په طرف روان شو ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه چې ولاګ مو تر پایه وکتو د نور ولاګ لیدو لپاره چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او کمنټ راته هم پرېږدئ آینده ولاګ ته منتظر اوسئ د الله په امان